زمونږ دا معاشره چې کومه خرابه ده دا د څه د وجې خرابه ده دې کې غټ لاس د هجلاګانو هم دی. نو دا هجلاګان څومره هم شیمل دي، شیخ عباسان اسحاق سواتي صاحب هغوی ته یو پیغام ورکړی دی چې څه پیغام دی. نو راځئ چې دا بیان واورو چې څه ورته وایي دې هجلاګانو ته شیمل ته. راځئ چې ووایو زمونږ دغه وروڼه دا کوم چې هجلاګان دي دا نصیحت هغوی ته خاص نصیحت. اجلا ګوره په دوه قسمه وي، یو هغه اجلا چې هغه اصلي اجلا وي. اصلي اجلا هغه دی چې هغه سره اصلي اجلا هغه چې هغه سره د میچازو د آله په څه شي چې میچاز یې کوي دا دوه وي، د ښځې ورسره وي د سړي ورسره وي. خو په دې کې په یو باندې مچازي کېږي بل نه کېږي، کوم چې مچازي کېږي دی دقه دی. خو دا نن سبا چې کوم دي غالبا دا هلکان دي خو شوق یې دی چې موږ څه وی جنکۍ وی، نور دا دي هلکان. نو کوشش دا کوي چې د سړیتوب چې کوم علامات یې هغه ختم کړي، د میکپ او د ښځو د جامې او ځان د هغوی په شان نرم نرم کړي او د هغوی په شان خبرې. او زما دوی ته دا نصیحت دی چې ګوره دا د ګناه کار دی. الله ته نارینه پیدا کړی، ته ځې ځان زنانو کې اچې. دویمه مسله د دوی د لاسه فحاشي خورېږي. موږ په یو سړي باندې رد وکړو هلکه ډمې دې راوستي دي، ولې دې راوستي دي؟ هغه سر ټیټ ونیسو بس غلطي را شوې. خو چې دوی مبارک ورته نه وي دا خو هلکان دي، هلکان هم راوستي. دا موبایل بند کړو لکه چل نه درځي، موږ به یې دله بند کړو. شپږم اووم پېره چې درس سټارټ شوی دی دې ځای نه د هغه ځای نه دې ځای نه څه خبره کوه چې چا ته ووایه ډمې وایي زه صحیح ده، او دوی چې دوی ورته ووایي دا هلکان راغلي. نه فحاشي چې د دوی د لاسه څومره خورېږي کېدای شي په دې باندې که چېرته زما دا بیانونه دغه کسانو ته ورسېږي به خفه هم شي. خو د دوی د لاسه چې فحاشي څومره خورېږي دومره یې زنانو د لاسه نه خورېږي. ځکه چې دی نو نه په سړو کې حساب دی او نه په ښځو کې. ښه اکثر د ښځو سره ناست وي ګورې، نو دا خو سړی دی څنګه د ښځو سره ناست دی؟ ښه د سړو سره چې ناست وي یو ښځه ده، نو هر طرف ته دوی فساد جوړوي، هر طرف ته ورانې کوي. نو دا قسمه کارونه دا د ګناه کار دی، دې نه توبه ویسته پکار دی. دوی ته نصیحت دا دی چې ته سړی د سړو ژوند تېروه، څنګه د ښځو په شان چلونه کړي. او دا مسله به فایدې دپاره ذکر کړو. د عوامو دا مشوره کړې ده وایي اجلا چې مړ شي جنازه به پې نه کوي. واده له به یې راولي ګډاله که نه؟ واده له به یې راولي خو جنازه وایي دا به نه کوي. دا ناشنا فیصلې دي د عوامو په دې کوم ځینې زده کړي. جنازه به وله نه کوي خو دومره ده چې ګډاله به یې راولي. دا چا ویلي چې دې باندې به جنازه نه کوي؟ مسلمان خو دی که نه؟ خو دومره ده چې مسلمان ګناهګار مسلمان دی. که چېرته یو عالم یو مشر سړی په مسلمانانو کې جنازه ونه کړي چې د نور خلک ته عبرت واخلي چې سبا له بل څوک دا کار نه کړي، صحیح ده. خو عام مسلمانانو ته داسې ویل داسې خو دا خبره په دې عوامو کې مشهوره، خو د رضا نه لګېدي کوي. دې باندې څه دلیل نشته چې په اجلا باندې به جنازه نه کړي. او ما دغه شان د یو دغه خبره اورېدم، دغه قیسې به یې کولې بیا چې د توبه ویستو یو تبلیغ مبلیغ کې به ګرځېدو. هلته زموږ ملک خو مزید توبه وباسي، سبا له بیا بیانونه هم کوي، یا هغه هم بیان کوو. ما هغه بیان په خپله واورېد، نو دغه خپلې پارټۍ والا ته ناست هغو ته یې بیان کوو. نو هغو ته وایي چې یو سړی په لاره روان و، یو اجلا یې اوچت کړی و، مړ و. وی هغه وړو قبر ته و، وایي چې دی خښوم او جنازه یې وله وکړه، یوازې هېڅوک ورسره نه و. نو بیا یو کس راغی هغه ته एकदम دغه مخې ته ودرېد. هغه وویل چې وایي دا تا اجلا راوچت کړی و؟ هغه وایي چې ما اجلا راوچت کړی.
وی هغه ویل که څه چې دا خو ما د ګناه کار وکړو ځکه چې اجړا مې راوچت کړی چې دا ګوره څوک راغی وی چې زه د الله د طرف نه راغلی یم تا دا اجړا راوچت کړی دی دومره تا کې انسانیت او دومره تا کې سړیتوب والله دې د لاسه وبخلي نورو سره په جړا شي ټول نو دا خبره پته نیشي چې د عوامو هو عوام ګوره هسې خبره نه کوي دا بار بار زه یم چې د څه نه څه ځای کې اورېدلي اگر که اورېدلی یم دا خو په دې څه دلیل نشتی اجړا چې دی مسلمان خو دی که نه نو په ده باندې به جنازه هغه به ښه باقاعده کېږي دوی ته به دعوت ورکړی کېږي دوی ته به نصیحت کېږي او داسې په محله کې په علاقو کې داسې پرېښودنې دي په کار چې زه ته ګرځه خپلې مزې کوه ته ګرځه دلته ته نه دا علاقه ورانوي فساد جوړوي خصوصا د ځوانان هلکان نه دي ځوانان هلکان ځکه چې د دوی شهوت ته دوی په کنټرول کې نه نو دوی ته ډېر فساد جوړېږي یا اکثر داسې وشي چې د زنانو سره شامل شي د زنانو په سب کې نو په هغو کې ورانې جوړوي نو ډېر احتیاط پکار دی په دې مسلو کې نو ما چې دا په کوم دننه رالو ښه په دې کې علما وایي دا هم دننه رالو چې یو سړی دی الله پیدا کړی سړی دی او د لباس او ویښته دا د چا په شان ساتي د زنانو په شان نو سړی سړی دی زنانه زنانه ده په دې کې دا هم رالو چې زنانه ده او عادتونه د چا کوي د سړو حدیث کې راځي لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال والمتشبهات من النساء بالرجال د الله لعنت په هغه سړو چې سړي دي چلونه د ښځو کوي او ښځې دي چلونه د سړو کوي نو دا لنډې تنګې جامې او د کاږه وږه لاسونه نیوه دي ځوانانو پورې او دا نرۍ نرۍ خبرې او دا نرمې نرمې خبرې او کله یو شان کوږ وږ رواني او کله بل شان رواني دا په هلکانو پورې خوند نه کوي او نن سبا هلکان دغه طرف ته روان دي دا ویښته سونډې به یې داسې کوږ راړولی داسې هغه به داسې نرۍ سونډې به یې په دې سترګه راوستی تا سره چې خبرې کوي هغه به وایي راوایي کته بره هغه د جنکو چلونه که چا درته ونه وي چې دا هلک ته نو فرق کول ګران دي دغه شان هغو په شان نرمې نرمې خبرې او هغو په شان پستې پستې خبرې ځکه د عمر بن خطاب رضی په زمانه کې یو روانو دا لاس یې کوږ کړی و دا ملا یې کږه کړې وه داسې ته او داسې ته هغه چې د شان راغی دا سټ یې ولو اوس هم چې لیونی یې کو نیغ زه وي هغه ته امیر المؤمنین زه نشم تللی نیغ یعنې زه داسې یمه دویم ګزار وله بل ورکو نیغ شوي هغه امیر المؤمنین زما په خپل وس کې نه ده که زما خپل وس کې ما داسې نه کول دریم ګزار یې به ورکو خو هغه یې وله زړه د خلاصه ورکو بلکل نیغ روان چې تا ته چلو خیر زمونږ ته په مدینه کې دا چلونه شروع کړي دا هلکان ورانې دا کوږ وږ ګرځي نو هلکان څه دي هلکان دي نو دې کې دننه مسله اهمه راله ګیره خریل د تشبیه د څه سره د زنانو سره ګوره الله دا سړی پیدا کړی دی داسې لږ زیږ دی زیږ نو په سړي پورې څه خوند کوي د زیږوالی پورې خوند کوي او دا ځاني چې پس پیدا کړې ده باندې د هغې ویښته نه وي په جسم باندې د هغې ویښته نه وي سرمن د هغې نم وي سمن د هغې سپینه وي خبرې د هغې داسې نازبینې خبرې کوي د هغې تله د هغې راتله خو هغې پورې خوند کوي نو سړي پورې چې څومره زیږي دی خوند کوي د پورې ګیره د پورې برید د پورې سخت جسم د پورې سخت بدن د پورې د سړیتوب کارونه دا به د پورې خوند کوي او بیا سبحان الله الله په دوی کې داسې دغه اچولی دی چې د دې سړي دغه عادتونه خوښ دي په ښځه کې کوم چې په هغې کې الله اچولي او هغه په ده کې نشتي دا ته یو فایده ذکر کوم د سړي هغه څه خوښ دي په ښځه کې چې د ده سره نشتي او د ښځې په سړي کې هغه څه خوښ دي چې هغه د ښځې سره نشتي نو د ښځې هم هغه سړی خوښي چې په فطرت برابر وي خو هغه چې فطرت یې ګډوډ شوی عام چې په فطرت باندې ښځې د هغې دا خوښي چې د سړي دي صحیح د سړي دي ګیرئ سړی دي داسې نرم نرم نه وي هغې دې سړی خوښي غیرتي خاوند یې خوښي او ځکه دې نږدې ورځو کې
یو پروګرام وشو د انګریزانو ملکونو کې او څه بعض مسلمانانو هلکانو چې هغه 15 شپږ هلکان وو هغوی به دا تپوسونه کول د زنانو نه معلومات به یې کول د هغې دپاره پوره ورقې او د هر څه تقسیمول به په خلکو کې نو اخري هغوی دا نتیجه راوویسته چې د انګریزانو په ملکونو کې 15 یا 80% زنانه ګیرو والا سړي خوښوي ښه دغه ګوره بېدینه کافرې د هغوی سوچ دی دا دغه 40 یا 30% وایي چې زمونږ په شان یې هغه مو خوښ دی خو د نورو وایي زمونږ دې سړی خوښ چې د هغه په مخ باندې ګیرئ نو چې بیا مؤمنې ښځې نو دغه شان سړی دی د سړي چې دی د ښځې په مخ باندې ګیره خوښوي نه یې خوښه سبحان الله که چېرته ښځې ګیره پرېښوده ښځې چې ګیره پرېښوده نو سړی به ورسره واده وکړي نه کوي ورسره واده ولې وایي دی خو مړلی کوی سم سړی دی څه دی او چې دا ګیره لرې کړي بیا ولې دې ځای کې موږ غلی شو صرف په دې ځای کې موږ ښځې ته قارېږو چې لا درکوم سم سړی نو د ښځې ګیره خطه عیب دی که فایده ده عیب دی داسې صفت خو نه دی الا دا بعض زموږ دا خلک وایي چې دا عمر زیات شي هغه یو څو ډکې راوخځي وایي دا زبرګه ده دې ته وایي څه مه وایي بیا دقه سړي ته دا دعا وکړه الله دې په تا باندې زبرګه واړی نه یې خوښوي د ځان دپاره دغه زبرګه چې ګیره یي نو دا چې په سړو کې ګیره نه وي دی به هم زبرګي نه ځکه چې ښځو کې چې ګیره راوخته زبرګه ده او چې په سړو کې ګیره نه وي دی به زبرګي نو موږ خبره دا کوو چې سړي کې کم عادات دي هغه د سړو پورې خاص دي ښځو کې چې کم دي هغه په هغوی پورې خاص دي ځان ساتئ ورونو ته زموږ دا نصیحت دی ځان ساتئ د هر هغه عادت نه چې هغه د زنانو خاص عادت دی د هغوی په شان لباس مه کوئ هغوی په شان ویښته هغه شان خبرې هغه شان تګ راتګ هغه شان امیلونه او هغه شان سینګارونه سبحان الله په داسې وخت کې ته وشي که نه دوکان ته ورغلې د زنانو د میک اپ یې کې خرڅي ته ورغلې به میک اپ پکار کم یو جي دا کنو که د ښځو دا به وې کم میک اپ ته غواړې او ما په خپله یو کس لیدلی و چې د هغه سره په المارۍ کې ډېره مخکینۍ خبره دا دغه هم سره ابو ریان را سره مو او بیا کس خواله ورغلي دا په المارۍ کې دغه سرخیانې او پوډرې دا پراته نو خپل هغه میک اپ وکړو نو د الله نه یره پکار ده سړی دی او ښځه څه ده ښځه ده نو په دې کې دننه ټول دغه داخل شو ښه دا قیمتي بیان تاسو واورېدو د شیخ صاحب کړی و هجړاګانو باره کې چې هغوی ته نصیحت کړی نو دا بیان خامخا مخکې شیر کړئ او هغوی ته چې هغوی ته ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله